د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. طالبان وايي په تصفیوي عملیاتو کې مونه سړي تښتونکي 53 غلا او شپږ د ایشیان نیولي. د طالبانو د حکومت ویاند وايي په تصفیوي عملیاتو کې نه سړي تښتونکي 53 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي نیولي دي. ذبیح الله مجاهد پرون په یوه کنفرانس کې د خبره وکړه. هغه ویل له 3 ورځو په کابل او ځینو نورو نږدې ولایتونو کې د تالاشۍ او تصفیې عملیات پیل شوي چې هدف یې د ناقانونه وسلو او مهماتو نیول او د امنیت لا ټینګښت دی. د مجاهد د معلوماتو په اساس شاوخوا 400 میله سپکه او درنه وسله هم طالبانو ته په لاس ورغلې. د طالبانو د تالاشۍ د عملیاتو پر څرنګوالي او ترسروي ځینې کلکې نیوکې هم شوي دي. او تورخم ته د طالبانو د سوداګرۍ وزیر سفر ځنډول شوی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وايي پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره تورخم ته د یاد وزارت د سرپرست وزیر سفر ځنډول شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مننه ښه اوسئ.